ډیورنډ کرښه رامنځته شوه، پښتون قام په منځ باندې دوه ټوټې شو. دلته بر وطن پاتې شو، کوز وطن پاتې شو. د بر وطن دغه ځای کې اوس پښتون چې د نورو قومونو په نسبت ګوري سره له دې چې په منځ دوه ټوټې سوی، بیا یې هم تعداد شمېر له نورو زیات. باندې دې زما دې خبرې آصف جانه، زه ستا نه یو پوښتنه کوم. زه ستا نظر دلته لایف کې افغان قوم نه دی؟ د شک پرته زما په ان نه دی، ځکه که افغان قوم د خرمون جغرافیه بدله کړي. زموږ په تاریخ کې ډېرې سترې لاسوهنې شوي او د دې لاسوهنو اساسي دلیل دا دی چې افغانان په خپلو کې سره واچوي. صحیح ده؟ د تا تخلص چی شی دی؟ زما یوسف نه تخلص دی، ځواک دی که نه؟ ځواک دی او اصلي یوسف ځواک تخلص پوهېږي دې ته څه شی وایي؟ دې ته ابتدایي هویت وایي. ته کولی شي خپل ابتدایي هویت بدل کړي. ته کولی شي په ځان باندې آصف خان وفا کړي. ستا زړه ابتدایي هویت دی، ته یې ځان ته ورکوی شي. اوس د ابتدایي هویت نه وروسته پوهېږي چې شی راځي؟ قبیلهیي هویت راځي. ته کومې قبیلې پورې اړه لرې؟ ماشاءالله یوسفزیو پسې پورې. صحیح ده؟ د قبیلې نه مخکې یو بل پړاو دی، هغې ته پوهېږي چې شی وایي د قبیلې نه اخوا چې کوم راځو قوم دی. یوسفزی کوم قوم پورې اړه لري؟ پښتون پورې. صحیح ده؟ بیا دا پښتانه په کومې جغرافیې کې اوسي؟ د نړۍ په کوم جغرافیه کې اوسي؟ اوسي په افغانستان کې. پس اوس ته افغان یې د جغرافیې په اساس، پښتون یې د قوم په اساس. صحیح ده؟ یوسفزی یې د قبیلې په اساس، ځواک یې د خپل ابتدایي هویت په اساس. که زه چیرته وایم چې افغانستان یعنې د پښتنو ځمکه، پوهېږئ دا ولې دیکتې کېږي؟ حتی که تاسو انټرنټ ته لاړ شئ، په هغې کې قصداً دغه افغان لغت چې کوم دی دا ریفر کېږي پښتنو ته. خیر او ولې دا ریفر کېږي پښتنو ته؟ د استخباراتي جګړو له امله. ځکه کله چې ته وایې دغه د تا چې د دري ژبو سره جنګونه دي، زه شوخي کوم کله کله چې بد یې ونه منې، لکه سارام چې اوس در باندې ولاړه ده شوخي کوم. ولې؟ د دې د خاطره چې هغه وایي چې که چېرته تاسو راځئ وایي چې افغانستان یعنې د پښتنو ځمکه، خیر زه هزاره چیرته یم، زه ازبک چیرته یم، زه تاجک چیرته یم، زه ایماق چیرته یم، زه بلوچ چیرته یم. یو شي ترمنځ موږ په توپیر نه پوهېږو، د قوم او د ملت ترمنځ. قوم ستا هویت دی، ملت ستا جغرافیه ده. ډاکټر صاحب محترم، ګورئ زه یو خبره درته وکړم. زه هیله کوم چې دغه زما خبرې ته واورې او بیا آصف جانه، زه ستا نه یو پوښتنه کوم. زه ستا نظر دلته لایف کې افغان قوم نه دی؟ د شک پرته زما په ان نه دی، ځکه که افغان قوم د خرمون جغرافیه بدله کړي. ګورئ دلته دغه نقطه ما درته مخکې ویلې، حمزه شنه. ګوره د حمزه خبره خو ستونزه څه شي کېده چې ځینې خبرې سړی دغه د نزاکتونو له وجې نشي کولی. ډاکټر صاحب ته موبایل یو 2 دقیقې پرېږده، زه دغه خبره درته کوم، ته زما دا خبره واوره. خیر زه ستا خبرې نوټوم. ګورئ په له نن نه 120 کاله وړاندې راځو، 120 کاله پرېږدي، لږ به نور هم پسې بوځو. د احمدشاه بابا وخت، د احمدشاه بابا په وخت کې په دغه جغرافیه کې چې دا اوس فی الحال لر او بر دغه ټول موږ ورته ګورو، په دې جغرافیه کې حالات هغه وخت په کتلو سره په دې سیمې او په دې جغرافیه کې کوم خلکو ډېر ژوند کوه؟ پښتنو. آفرین. نور قومونه ډېر کوچني ول، ډېر واړه ول. حتی د پښتون د قام سره یې برابروالی داسې تا کمپیر کولی هم نسو، دومره سره زیات لوی توپیر درلوده. نن هغه وخت کې د دغې سیمې خلکو ته، ځکه چې غوس اکثریت باندې د هغې سیمې خلک چې څومره ډېر هغه ته په کتلو سره هغه سیمه د همغې په نوم یادېږي. اوس هغه وخت کې د هندوستان خلکو دې سیمې خلکو ته څه ویلې؟ پټانان ورته ویلې، چا ورته او افغان ویل. بیا د افغان دغه توري هسټري بیخي پسې پرېږدو، خو چا ورته افغان، چا ورته پښتون، چا ورته پټان، جلا جلا نومونه ورته اخیستل د هر چا. اوس دلته هغه وخت کې د ډیورنډ کرښه وجود نه درلوده، نو ځکه د لوی قام ته په کتلو سره نو د دې سیمې نوم یې څه کېښوده؟ افغانستان.
اوس دا تاریخ چې داسې پسې لږ راځو قصه راځي امیر عبدالرحمن خان ته. دلته د ډیورنډ کرښه رامنځته شوه، پښتون قام په منځ باندې دوه ټوټې شو. دلته بر وطن پاتې شو، کوز وطن پاتې شو. د بر وطن دغه ځای کې اوس پښتون چې د نورو قومونو په نسبت ګورې سره له دې چې په منځ دوه ټوټې سوی، بیا یې هم تعداد شمېر له نورو زیات. هم د دې زما دې خبر ته نو د دغه افغان ټکي هغه تاریخچې ته په کتلو سره، د دومره لوی قام ته په کتلو، هغه تاریخ ته په کتلو سره نو د دغه ملت نوم یې څه کېښوده؟ افغان. اوس نور اوس په ترکیه کې څه فکر کوي چې تنها یوازې ترکان ژوند کوي؟ نه، هلته کردان ژوند کوي، هلته ایران خلک ژوند کوي. د تاریخ په اوږدو کې هملته د دوی ځایونه دي، خو خلک ولې هغه ځای ته بل شی نوم نه اخلي؟ اوس لاړ شه د ازبکستان ته، په ازبکستان کې ولې نور قومونه ژوند نه کوي؟ کوي. اوس ته ورشه په تاجکستان کې نور قومونه ژوند کوي که نه؟ خو هلته غوس اکثریت قوم چې ده تاجک ده، په ازبکستان کې غوس اکثریت قوم چې ده ازبک دي. نو د دغه په خاطر باندې د دغه هیوادونو نومونه په دغه ترتیب کې ښودل شوي. اوس آصف جان، زه ټولې خبرې در سره منم، زه فقط غواړم ځان پوه کړم او زه یو شی وایم. دغه په نظامي برخه کې خو به تاسو پوهېږئ نه، مونږ ډلګۍ لرو، بیا ډلګي نه وروسته همداسې کټګوریز لرو نه. مونږ دلته تېروتي یو، مونږ چې هر څه وکړو اصلیت نشو بدلولی. مثلا مونږ فیر ټیم ورته وایو، فکر کوم د 3 نه تر 4 نفرو ته دې ته ډلګۍ وایي. د عسکرو 3 یا 4 نفره دا ډلګي شوه. اوس څو ډلګي چې سره یو ځای کېږي دې نه سکواډ جوړېږي، او څو سکواډه چې سره یو ځای کېږي بیا د دې نه همداسې پسې نور شیان جوړېږي نه. زما هدف دا دی چې تاسو یو شي ته باید متوجه اوسئ. مونږ نشو کولی تاریخ خلکو ته غلط وښیو. زه ستا ټولې خبرې در سره منم، اما زه غواړم تا ته څه ووایم. څو قبیلې یو ځای کېږي یو قوم جوړوي، څو قومونه یو ځای کېږي څو قومونه یو ملت جوړوي. څو قومونه که چېرته زه وایم که چېرته یو قوم راپورته کېږي، په یو هیواد جوړوي، یوه جغرافیه جوړوي، هغو کولی شي ځان ته یوازې د هماغه قوم نوم ورکړي. مثلا تاجکستان، ټول یو قوم چې اکثریت تاجکان دي، ولې د مختلفو قبیلو نه دي، سره یو ځای شوي تاجکستان یې جوړ کړی. اما په مجرد د دې چې ته وایې چې افغان د پښتون قوم دی او افغانستان د پښتونستان معنا لري، ته په اصل کې د هغه افغان